تعلیمي کال په خیر او عافیت سره تمام شي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د چارباغ صفا په لیسه کې د تودو سیمو د ښوونځیو د 1403 او 1404 تعلیمي کال د زنګ په کړنګ وهلو سره پیل شو چې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې بیلابیلو ملکی نظامی چارواکو او د پوهنې د ډګر لارویانو ګډون کړی و. دلته د ډیری ګډونوالو ویناوې په پوهنیزه بهیر کې په شته ستونزو ورټولې او له پوهنې ریاست د هوارۍ غوښتنه کوله. د ښوونکو کمښت، یو شمېر ښوونځیو د ودانیو نشتون، په ځینو سیمو کې د خیالي ښوونکو او زده کوونکو شتون او داسې نورې هغه ستونزې یادې شوې چې په پوهنیزه بهیر کې شتون لري. لا هم په اتراکي سیمو کې دا مسلې وجود لري. هغه په نامه معلمین چې اوس په اروپا او په لندن او په برطانیا کې اوسېږي خو دلته لا ازریانې امضا کېږي. هغه شاګردان اروپایي ملکونو ته تللی خو دلته اسناد نتایج هر کال جوړېږي او پاس کېږي او تېرېږي تر ریاست او تر وزارت رارسېږي. دلته ځایي خلک، کوچنۍ نجونې او هلکان، زده کوونکي بیا د لوړو زده کړو له وزارت او اسلامي امارت له مشرتابه پوهنیزه بهیر ته د زیات پام د کولو ترڅنګ د نجونو د زده کړو ځنډېدلي بهیر بیا ځلې پیل کېدل غواړي. داسې مکاتب شته چې بیخي کتاب نه لري خو بعضې په زیات اندازه لري، بعضې په کم اندازه لري. مونږ او ستاسې خویندې میندې لورګانې بچي چې په کورونو کې د دغې زده کړې په تمه دي او د دوی د مکتبونو دغه دروازې خلاصې کړي. دا غوښتنه کوم چې د شپږم نه پورته کلاسونه یم کلاس کې چې د جنکیانو تعلیم یا زده کړه نیمه پورې پاتې نه شي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه خلاص شي تر څو زموږ ارمانونه هم پوره شي. د ننګرهار پوهنې رئیس د نجونو د زده کړو د ځنډېدلي بهیر پیل د مشرتابه د حکم پورې تړلې مسله بولي او په پوهنیزه بهیر کې د شته نورو ستونزو د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسروي ډاډ ورکوي. ننګرهار ولایت لوی ولایت دی او بل دا وطن هم تازه د جګړو نه راوتلی دی. په ولسوالیو کې ډېری ښوونځي داسې ودانۍ نه لري خو کوشش کوي چې دولت د بودیجې نه همداسې همکارو مؤسساتو سره په همغږۍ باندې هغې ته د ودانیو او همدارنګه د ضرورتونو رفع کولو په خاطر باندې کوششونه دوام لري انشاءالله. او د نجونو د شپږم سیم نه پورته هغه مسله تر مشرتابه پورې تړلې چې هغوی څنګه پرېکړه وکړه موږ انشاءالله هغسې بیا هم د خیالي ښوونکو او زده کوونکو د شتون خبره د پوهنې ریاست مسؤلین نه مني او زیاتوي چې په ښوونځیو څار زیات دی او هېڅکله به دغه ډول چارې ترسروي ته اجازه ورنه کړي. دوی همداره زیاتوي چې دمګړۍ د تودو سیمو په ښوونځیو کې 615,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او سږ کال 100,000 نوو زده کوونکو د ثبت او جذب تابع کړې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، د سره رود ولسوالۍ.